د خاوند د کوتک نه مې ټوله شپه اوبه ځي. د دې لپاره څه وکړم چې اوبه یې بندې شي؟ سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې مو په تن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګونګي نشان ووهئ. مننه. یو ملګري پوښتنه کړې وه چې کله زه مېرمنې سره مستي کوم یا ګپ شپ لګوم نو په دې وخت کې په ما دوه علامې راځي. یو تر ټولو خطرناک علامه دا ده چې زه کله مېرمنې ته نږدې کېږم زما د ذکر څخه اوبه ځي، چې دغه مرض د اکثره په سلو کې 90% ټول خلک لري چې دې ته مزي وایي. مزي هغه وخت کې د انسان ذکر ته یا د ذکر څخه وځي په کوم وخت کې چې مېرمنې سره سړی مستي وکړي، یعنې خاوند مستي وکړي، په دې وخت کې ځي، چې دغه علامه د کمزورتیا هم بلل کېږي. دوهمه تر ټولو خطرناک علامه یې دا ده چې زه کله مېرمنې سره اړخ په اړخ یعنې غېږ په غېږ واوړم نو زه په پرتوګ کې خلاصېږم. د دې لپاره خاص علت څه دی چې زه څه وکړم چې دغه کوم کار یا دغه کومه غټه کمزوري چې زما بدن کې ده دا له منځه لاړ شي. څه وکړم؟ کولی شئ تاسو دغه 3 شیان استعمال کړئ. د سهار لخوا نه لږ سپېغول یعنې 1 کاشوغه سپېغول، د هغه ترڅنګ 1 کاشوغه اصلي شات یا عسل چې ګبین هم ورته وایي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ 2 هګۍ هم واخلئ. د جوړولو طریقه دا ده چې لومړی به تاسو هګۍ راواخلئ او دا به د دې څخه به سپین جدا کړئ او یو ګیلاس کې به واچوئ. که ګیلاس نه یا کاسه پلیټ شي کې به واچوئ او دا به د کاشوغې په ښورولو سره ښه وخوځوئ تر څو دغه زیړ ښه مکس شي، یعنې معلوم نه شي چې دا زیړ دي او که بل شی دي د هګیو. نو تاسو به د دې څخه باید ووایم چې سپین جدا کړي اوسېږي. کله مو چې دا تاسو ښه سره مکس کړئ نو له هغه وروسته به تاسو دې ته ګبین ور واچوئ. ګبین یعنې نیمه کاشوغه یا هم 1 کاشوغه به تاسو دې ته هګیو ته دغه ګبین ور واچوئ او مکس یې کړئ. له هغه وروسته تاسو ته زه باید یادونه وکړم چې تاسو سپېغول باید 12 ساعته مخکې یې کوئ. یعنې کله چې تاسو دغه کار کوئ نو 12 ساعته مخکې تاسو 1 کاشوغه سپېغول په اوبو کې واچوئ. چې اوبو کې مو کله واچوئ نو دا به تاسو پرېږدئ تر څو 12 ساعته پوره شي. له 12 ساعته وروسته تاسو کولی شئ دغه هګۍ او شات ور واچوئ. که اوبه وي یا شوده وو نو تاسو کولی شئ دې سره مکس کړئ او بیا یې تر 3 هفتو یعنې 1 ورځو په نهاره باندې وڅکئ. دا تاسو ته 2 ګټې رسوي. لومړۍ ګټه د ستاسو بدن د هغه کمزوري نقطې چې ستاسو بدن کې وي دا له منځه وړي. دوهم د انسان چې د معدې تکلیف لري دا هم له منځه ځي. یعنې تر ټولو مهمه خبره دغه 2 دانې چې معدې تکلیف هم ختموي او ستاسو د ذکر څخه نرۍ اوبه به هم بندې شي. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ. زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.